بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خپل په کور والا باندې یعنی خپل په بیوی باندې خپل په خزه باندې شک کول او د هغه عبرتناک انجام. یقیني طور پر ماته یو ملګری ټلیفون وکاو، په دغه ټلیفون کې هغه سم وجړل، دومره وجړل چې زه پریشان او یقین وکړ چې په هغه ټلیفون کال باندې غدا خبرو کړه چې ما خپل جنت کور ولی گلزار کور هما خپل دراسه روان څنګه مې وران کو. دا واقعي تاسو سره زګه شیر کوم چې نن سبا کې ډیر شي کسان داسې دي چې هغه خپل په خزو باندې ناحق شک کوي، د شک په بنیاد باندې هغه خپل هغه کور روان. نو دا تاسو لپاره یو په دې ویډیو کې یو غټ پیغام دی. دا واقعي تاسو سره زګه شیر دا ملګری و چې زما واده وشو او د واده نه بعد زمونږ خپل ژوندۍ روانه وه، یو دو بچی مو شو، لیکن په دغه ترمنځ کې زما په دې ذهن کې یو ځل اسی خیال راغی، سوچ مې راغی چې د واده نه مخکې هم لکه غلط تعلقات ساتل دي، کېدای شي زما د ښځې غلط تعلقات ساتلي. نو دوی زه په دغه شش او پنځ کې شم چې خپل د ښځې نه څنګه تپوس وکړم. نو دوی یو ځل ورته ما وویل چې انسان د انسان نه غلطي کېږي، زما هم غلطیانې شوي دي. ما ته خپل واقعیانې بیان کړل چې بھائی ما دغه شانتې غلطیانې کړلې، دا چل مې کړل. د دې لپاره مې ته وویل چې دا راته هم خپل هغه واقعیا دي چې کوم واقعیاګانې دي یا چې کوم غلط تعلقات دي په هغې حوالې سره خبرې. نو دې زنانه وایي هغه ښځې راته وویل چې بھائی ما داسې غلط کار نه دی او د دې حده پورې چې ما نه پرې خوله، د دې حده پورې هغه لاړ چې په قرآن مجید یې اطلاس کې خو چې ما چېرته دا غلط کار نه دی کړی. بیا به د هغې نه بعد هم سلسله جاري وه. زما د ذهن نه هغه شک هغه وسوسې نه دی. نو بیا راولګېدم، بیا به څه چل کوو چې ټلیفون به و، نو دغه ټلیفون مې چیک کوو چې په دې کې چا ټلیفون خو نه دی کړی چا. د دې حد نه لاړم چې ما پکې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړو چې د هغې په ذریعه باندې چې کوم په وټسپ باندې میسج راځي دغه شان د کال وغیره چې کوم ریکارډینګ کېږي تاکي چې دا چا سره رابطې کوي نو په هغې کې به هغه کال ریکارډ کېږي. نو دوی دغه سلسله ما وکړه، لیکن دوی د چا سره داسې خبرې نه دي کړې. خپل د مور پلار د هغو سره به د خویندو سره به خالي خبرې کړې رابطې، نور د بل چا سره په دغه کې رابطې نه دي شوي. لیکن دا وایي چې زما دا خیالات، دا سوچ، دا فکر، دا شک دا روز پر ورځ اضافي بړاوي د دې حده پورې بړاو شو چې زما د ورځې د شپې چې کوم خوبونه دي هغه هم ختم شو او خپل د چې کوم ښځه ده د هغې زندګي مې په ټینشن کې اچول او د دې حده پورې خبر لاړه چې ما خپل د ښځې ته چې زه طلاق درکړم. نو هغه وایي چې ما له طلاق سره راکړې، ما که ما باندې خبره ثبوت کولی شي نو طلاق راکړه، لیکن که ثبوت نشي کولی نو خامخا ما له ولې طلاق راکړې. لیکن دوی بهرحال ما هغې له یو طلاق ورکوه. دا ښځه مې لاړه د پلار کړم کېناسته او بیا دا لاړه خپل پلار مخې ته ټولې خبرې بیان کړې چې دغه شانتي 2-3 کالونه داسې زما زندګي ده او زما دا زندګي د په عذاب کې اچول. دغه ښځه دغه زما چې دا ښځه دا هم دا چې د زما د دې شک د دې وسوسو په بنیاد باندې هغه هم د ټینشن بیماره شو، د ډپریشن بیماره شو. نو دا بیا لاړه دوی چې بھائی زه بیا د دې سړي سره واده نه کوم، دې انسان زما زندګي برباده کړ. زه په ذهني طور پر دومره اذیت را کړل چې زه ذهني طور پر د ډپریشن شکار شوم. لہذا زه مرګ خوښوم خو د دې انسان په زندګي کې دوباره شاملېدل نه خوښوم. دغه شان د دې چې هغه سلسله ختمه شو او کور مې هغه مې روان خپل د لاسه صرف د شک په بنیاد باندې. حالانکه دا شک چې کوم دی نن سبا کې ګوره یاد وساتئ دا یو بیماری ده، دا نفسیاتي بیماری ده چې کوم سړی شکمني د شک په بیماری کې مبتلا وي نو هغه له پکار ده چې هغه د خپل لومبي علاج وکړي او کچرې دا بیماری پکې وي نو هغه د حقیقت نه ګڼي چې په حقیقت کې به دا عمل داسې شوی. ډېر شي دغه شانتي بیماران ما ته هم ټلیفون نه کوي د طلاق په حوالې سره ټلیفون کوي چې یاره ما خپلې ښځې سره شروع کړو، آیا طلاق واقع شوی یا نه واقع شوی، زما په زړه کې خیال راغلی د دې سره به طلاق شوی یا نه شوی. نو یاد وساتئ که چېرې تاسو په دې وهم د وسوسو د شک په بیماری کې مبتلا یې نو یاد وساتئ په دې حوالې سره د دې حقیقت نشته. اول خو د دې ځان علاج وکړي
او کچری تاسو په دې بیماری کې مبتلا یې نو خپل د دې بیماری په ذریعہ باندې د بل سړي ژوندۍ مو بربادو څنګه چې دې کس دا خبره وکړه دی چې ما خپل کور په خپل د لاسه ژوندۍ برباد کړ وی وس راسه سوک تیاریږي نه چې زما سره وادو خلکو زه پیژندنه مچ دا خو نفسیاتی دي خپل چې کوم جوړ کورو آباد کور غدروان کړل خپل د شک په بنیاد باندې نو وس دغه شان دي در بدر پرایما او سګراشتل شنه کې او وی چې نور مزید ټینشن ته تلم دغه طلاق نه بعد دی چې مزید د ډیپریشن شکار شوی ما دومره حد ته ترما چې خودکشي ته تیار شوم نو بهر حال د خبرې مقصد دغه دی چې بعض کسان داسې چې هغه خپل په خزه باندې هسي شک کی حالانکه یاد او ساده موږ تاسو مسلمانان یو او په قران مجید کې الله رب دې په واضح الفاظو کې بیان کړل ان بعض الظن اثم بشک بعض بدګمانیاں نسي هغه ګناه دي یعنی په انسان باندې بدګماني کول د په اسلام کې حرام ناجایز دي دا د ګناهي کبیره ده دې ته ګناهي کبیره ویل کېږي او د قیامت پر ځواني بده باندې پکړ کی او په حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بدګماني کول دا د ټورو نه غټ دروغ دي او بیا خپل په خزه باندې چې هغه خزه چې هغه ستاسو په زندگی کې راشي ستاله لپاره خپل هر څه پری ستاسو په زندگی کې راشي او د هغې نه بعد دا چې کله نکاح وشي دا معاهده وشي چې تر مرګه پورې به موږ ماته چې کوم دی دا به واپس کی د یو بل په زندگی کې تړلی یو تر مرګه پورې به ماته خپل د زندگی حصہ چې دومره غټ اګریمنټ وشي دومره غټه معاهده وشي تر مرګه پورې یو خزه خاون د یو بل سره معاهده وکړي چې زمونږ ژوند زمونږ خوشحالي زمونږ غمی دا به یوي تر مرګه پورې به او بیا د هغې نه بعد په هغې رشته کې دراړ پیدا کول شکونه کول دا یقیني طور پر خپل چې کوم ازدواجي زندگی دغه بربادول خزه او خاوند د دې چې کوم رشته ده دا د اعتماد رشته ده که چېرې په دې رشته کې اعتماد نه وي دا یقیني طور پر دا رشته نشي قایمېدی ها البته زنانه داسې چې دغه چلن خراب وي تا واضح اثار موجود دي بیا په هغې حوالې سره پکړ کولی شي لیکن یو زنانه نه او خامخا شک کول دا یقیني طور پر دا یو غټ جرم دی دا خپل ځان بربادول خپل چې کوم خزره د هغې زندګي بربادول نو څنګه چې دی کس دی چې زما زندګي بربادوه د دې بیماری په وجه د دې شک په بنیاد باندې ما چې کوم خزه وه چې کوم ما طلاق ورکو هغه هم د ذهني ټینشن د ډیپریشن شکار شوی دا زما د لاسه نو بهرحال د خبرې مقصد دغه دی چې چرې هم د خزې د خاوند چې کوم دا رشته ده دا یو نازکه رشته ده دا یو داسې رشته ده چې دا د اعتماد رشته ده که چېرې په دې کې ذره برابر شک پیدا شي زنانه که چېرې په خاوند باندې شک کړي نو دا یقیني طور پر دا د هغې لپاره څه بده خبره نه ده دا د هغې د محبت یو اظهار دی یو ښځه هم دا نه غواړي چې زما خاوند بل ځای ته لاړ شي بل ځای کې غلط طریقو سره چې کوم دی هغه څوک د جنکو سره غلط تعلقات وساتي دا د یو غیرتمندې زنانه نشانه ده چې هغه دا نه برداشت کوي چې د دې خاوند د بل چا سره په غلط تعلقاتو کې مبتلا نو که دا ښځه شک کوي نو د هغې حق جوړېږي او دا د هغې د محبت نشانه ده لیکن یو نارینه را لګي خپل په ښځه باندې خامخا شک کوي نو دا یقیني طور پر دا بیماری ده دا نفسیاتی بیماری ده دا وهم دی او په اسلام کې یاد وساتئ دې ته ګناهي کبیره ویل شوی دي او بیا خاص کر کې خپل په ښځه باندې داسې شک کول نو دا بیا د هغې نه غټ جرم دی د هغې نه علاوه خپل چې ازدواجي زندگی ده خوشګوار زندگی ده چې د دې زنانو په ذریعه باندې الله رب فرمایي چې تاسو لتسكنوا الیها تاسو دې په ذریعه باندې سکون حاصلوئ چې دا د سکون د حاصلولو ذریعہ هن لباس لكم انتم لباس لهن تاسو دیو بل لباس یعنی خزه د خاون لباس یا خاون د خزي لباس دی څنګه چې لباس د جسم سره چپکاوي دغه شان د خزي خاون چې کوم رشتہ ده د دومره قریبي رشتہ ده لیکن یو انسان را لګي خپل د عام نفسیاتو په وجه باندې د شک په بنیاد باندې په دې رشتہ کې دراړه چي نو یقیني طور پر د دې انسان نه غړ بیوقوفه او د داسې انسان نه غړ ظالم انسان په دې دنیا کې نشته نو بهرحال کچره تاسو دا غواړئ چې تاسو ژوندۍ پرسکون ژوندۍ تیر شي هر مسلمان هر انسان دا غواړي چې زما ژوندۍ پرسکون ژوندۍ او هر انسان دا غواړي چې د واده نه پس د هغه ژوندۍ خوشگوار ازدواجی ژوندۍ وي نو کچره تاسو دا غواړئ او هر انسان هر مسلمان دا غواړي نو پکار دادا چې د واده نه بعد خپل چګم یو بل باندې د خزي خاون په آپس کې یو بل باندې اعتماد دا شرط دی د دې رشتې د کامیابیدو لپاره او کچره په دې کې اعتماد نه وي شک وي د شک په بنیاد باندې خلک چلیږي نو بیا به دغه شان دي ټکرې خوري
چې کله چې کوم دا ملګری اوس لګیا دی جاړي اوس په جړه باندې سینه کی د چې څه کړلی هغه کړلی نو د دې په ذریعه باندې هغه کسان ته پیغام ورکوم چې کوم کسان په وړه خبره باندې شک کوي جنگ جګړې کوي خپل چې کوم آباد کور راغ رواني یقیني طور پر داسې انسان بیا رسو ټکرې خوري لیکن بیا وخت تلوي بیا وخت دوباره واپس نه راځي د غړې دا چې کوم ګنټه دا سیکنډ دی دا چې بدلیږي دا چې یو ځل ټکو خوري او بدل شي نو دا دوباره واپس نشي راتلی نو دغه شانتي دا زمونږ اساسو ژوندګي ده په کار دا زمونږ اساسو په خپل لاس کې ده په اختیار کې ده چې دا ژوندګي موږ خوشګوار جوړو او کچري خپل د شک په بنیاد باندې یا خپل د غلط فهمو په بنیاد باندې خپل د خوشګوار ژوندګي خپل دا داسې ژوندګي چې دا موږ جنت جوړول شو دا د جهنم په ژوندګي کې موږ بدل کو نو دا اختیار زمونږ اساسو په خپل لاس کې دی یقیني طور پر د الله رب عزت دعا ده چې الله رب العزت موږ تاسو ته عقل سلیم نصیب کی او د هر قسم لا وهمیاتونه د هر قسم لا بدګمانه نه د شک نه زموږ اساسو حفاظت کی او د یو بل حقوق ادا کولو توفیق دی الله رب العزت موږ تاسو ته نصیب کی اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته